बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وي خاد او بادو صحیح نن خبرونو کې به تاسو سره شیر کوو یو خو کونړ کې کومه حمله شوي هلته دعوې سوي پاکستان څنګه تردید کوي دغه یو لویه شخړه جوړه شوې ده اقوام متحده بیان څه دی او نور معاملات په دې باندې او خاص کر د افغانستان پاکستان معامله اوس کوم طرف ته روانه ده بلخوا خیبر پښتونخوا وزیرالله پرون هم دلته اسلام آباد کې ملکتونه کوه سهیل افریدي په تاسو ته خبر کې دا ویلیو چې هغه ته هم وارننګ ملاو شوی دی چې بس هم څوکۍ ورځې کمې دي ولې چې تحریک هغه شانتې یا هغه شانتې هغه تاسو نه دی روان سره عمران خان بیګا شپې لکه بالکل موږ د سهار د لږ ټایم کې اسپتال ته راوستو پنځه اسپتال کې هغه بیا معاینه د غاښونو معاینه او پس بیا بوتلې سهار وختي بیا اډیاله جیل ته رسولی په هغه باندې هم خبره به کوو او د سهیل افریدي چې کوم بیا دلته اتحادیانو سره ملاقات کړی دی او مخکې پلانینګ د احتجاجونو جلسو تیاروي لاهور ذکر هم کوي سره سره که تاسو وګورئ نور هم یو شمېر خبرونه به وي خو تاسو سره د خاص ټاپک باندې به خبره کوو چې کوم دا عمومي مسلې دي په دې باندې خاص کر د کونړ یونیورسټۍ په حوالې سره چې کوم بیانات دي یا کومې خبرې دي په دې دعوا څومره رښتیا ده دروغ د طالبانو یا دلته پاکستان هغه به تاسو په ګراوند باندې هم ګورئ خو چې کومه حقیقت کې ګورو تاسو سره شیر کوو اول خبره خو دا چې شروع هم دلته نه وکړم چې پاکستان او افغانستان معامله دا پیل ځل دی چې لکه داسې خو هر وخت کېده خو دا پیل ځل دی چې اوس ډېر زیات لویه شوه لویه داسې شوه چې مذاکرات هم پکې وشول کیسې هم پکې ډېرې وشوې او خبره حل چې کوم دې ځل راوځي هغه دا یو پوینټ پاکستان دې ځل سټیټ نیولی دی چې دې ځل به د کم دا ترخګرۍ یا دا کم ترخګر دي خاص کر د پاکستان چې په افغانستان کې دي دې ختمه به هر طریقې سره کوو او افغانستان نه چې کوم دغه اکسس دی دا به هر طریقې سره بندو بل طرف ته کوم دغه تازه حملې که تاسو وګورئ نو پاکستان په شهري آبادو باندې یو شمېر شوي دي چې هغه فوټیج هم شته په بجاوړ همدغه شانتې د نورو ځایونو فوټیج په تاسو ګورئ په مختلفو بونډریز باندې چې کوم دغه ګولې اورېدلې دي نو نقصان رسېدلی دغه شانتې پاکستان فضايي حملې هم شوي دي او ماټر ګولې هم اورېدلې دي خو په دې کې به د کونړ یونیورسټۍ پوهنتون ذکر کوو چې په دغه کې طالبانو دعوا وکړه چې هلته کې ډېر زیات مرګ ژوبله شوي ده او دغه حمله چې کومه ده دا په پوهنتون باندې شوي ده په دې باندې پاکستان بیا دې باندې د اقوام متحده هم لکه یو قسم موقف راغلی بیا هغه نه پس پاکستان د دې باقاعده تردید وکړو او پاکستان نن هم په دې باندې دغه بیان جاری کړی دی چې دغه شانتې حمله موږ نه ده کړې او د دې هغه د باقاعده چیکینګ وشي لیکن یا اقوام متحده په ذریعه په بل هغه باندې او دغه دعوا چې کومه ده دا غلطه ده بهرحال دا تاسو ته دواړو طرف نه موقف چې کوم دي دا مونږ شیر کوو خو دغه صورتحال ولې پیدا شوی دی چې دوره پورې چې حالات یعنی کنټرول کېدی شي دغه دومره غټه شخړه نه ده چې څنګه دا مطالبات دي یا د افغانستان که مطالبات دي دا نشي منلی خو په مینځ کې اصل بې اعتمادي چې چا راوستلي ده هغه د انډیا دغه کیسه که تاسو اوس ګورئ تاسو مې بل چې خبر شیر کړه چې پاکستان ازبکستان سره کوم لار راهدري چې کوم ټرانزیټ دغه تجارت جوړوي د چین په لاره باندې نو دا یو پلان دی یو بلکې کار پې روان دی نو دا به د افغانستان دپاره څومره نقصان دی وي بیا په دغه کې چې انډیا سره د دو ټیک ته یو تعلق وي هغه د آزاد هر یو حکومت خپل هغه به لري خو چونکې ځینې مفادات داسې وي چې یو بل ملک سره هغه به ساتي لکه پاکستان فرض کړه چین سره هم ساتي او امریکا سره هم ساتي خو دواړه چې کوم هغه دي هغه خپل مفادات لري په دې صورتحال باندې یقینا چې موږ دواړو طرف ته حکمرانو ته سوچ پکار دی چې دلته کې ولس څومره پورې ځپل کېږي بیا پرون ګورنر صاحب
چې کوم لنډې کوتل دی هلته کوم هولډینګ کیمپ دی هغه دوره هم کړې ده. فیصل کریم کونډي افغانانو ته هلته کې د فیسیلیټي او د ډاکټرانو دوايانو غم هم کړی دی. او دغه حوالې سره خیبر پښتونخوا کې که موږ وګورو نو هلته خوالی یا خپل تعلق بیس باندې هم معاملې روانې دي. خو اورال پالیسي چې کومه ده پالیسي فاینل کیږي نه ډیر زیات پرابلمز دي د ویزا پرابلمز کې خلکو د زی راتګ پرابلم کې یا نور چې کوم وینو فیک نیوز کې لکه وزیر اطلاعات دغه دوام کړی ده چې کم افغان میډیا کې انډیا فنډډ دي هغه کسان چې کوم دی هغه پاکستان خلاف پروپاګاندا کوي لکه ډایرکټ د افغان میډیا باندې هم هغه نه دی کړی. نو دا هم امکاناتو کې دا شامل دي دریم پارټي د کې هغه اخیستلی شي فایده هم اخیستلی شي او د نقصان هم پیدا کیږي. بل خبر تاسو سره دا موږ شیر کوو د خیبر پښتونخوا چې خیبر پښتونخوا سهیل افریدي په حوالې سره خبرونه دا ګرم په میټینګونو کې راغلل. خو سهیل افریدي بیا اسلام آباد په کړي ده دلته کې هغه اتحادي چې کوم وحدت المسلمین دي همدغه شانتې نور چې کوم جماعتونه یا محمود خان چغزی دا ټولو میټینګونه هم شوي دي خپله کې سلا مشورې هم شوي دي. یو خو دا تجویز کوي چې لاهور کې بیا مینار پاکستان کې جلسه کوو هغه خو ممکنات څومره دي څنګه به کیږي. هغه نه علاوه د تحریک حوالې سره هغو بیا یو قسم پلان تیاروي هغه تیاروي او سهیل افریدي ته کوم ټاسک ورکړی شوی چې یاره ینګ کسان چې کم دي یا بلډ چې کم دی یا د عمران خان کم فالوورز دي هغه به راوچت شي. خو هغه شانتې حالات یو پاکستان کې بدل شو. یو خو د بدقسمتي دا ده چې پاکستان کې حالات داسې بدل شو چې کم آرمی چیف یا کم وزیر اعظم په سوشل میډیا باندې هم او خلکو کې هم ډیر زیات نفرتونه ورکولو نو هغه حالات ورته داسې پیدا کړل چې الله تعالی ورته چې هغه په اوس ورلډ باندې نمونه اخیستلی کېږي. بل چې کوم زه تحریک کوي څه نه څه پاکستان کې معاملات داسې روان شي چې هغې خولې هم بند کړي. نو بهرحال حالات هم ورته خراب دي او بل طرف ته سختي هم ده. په دې کې تاسو اوس وګورئ چې ملکتونو په حوالې سره یا خان صاحب سره ملکتونو د فیملی ملکتونو یعنی اوس هغه کوم علاج کېږي حاکم دا ریکویسټ کوي چې کم از کم دا لازمي وکړي. اوس بیګا شپې عمران خان د سترګې او د غوښونو علاج دپاره شپې داسې ټایم کې راوستی شوی دی چې هغه ټایم کې ټول اوده وي سهار بنګونو ټایم نه پس بیا واپس بوتلی شوی دی. نو بهرحال کې پیمز اسپتال هم هغه راغلی دی سټیټمنټ جیل والا هم چې هغه نارمل او هغه په ذکرانه طور باندې هغه کوم خواهش و هغه شانتې علاج مولجه مو یا معاینه مو ورته وکړه. اوس صورتحال تاسو وینئ چې که یو طرف ته دغه د تحریک انصاف هغه روان دي بل طرف ته صوبې کې کا صورتحال تاسو وګورئ لکي مروت پوزیشن تاسو وګورئ هلته بالکل لکه د پولیس هغه وګورئ د نور وګورئ هغه کري وګورئ یا هلته نظام وګورئ یا دا انتظامي امور وګورئ نو هلته غیر لکه غیر لکه مخکې اوس خو یې ختمه کړي دي فاټا خو لکه غیر یې ونه جوړ کړي دي بنو وګورئ تاسو یا دا شانتې نور جنوبي اضلاع کې چې کوم واردات کېږي یا کم پیښې کېږي هلته د خلکو ژوند ځواک خراب شوی دی. ورسره که مسایلو کې بیا وګورو نو په هغه کې هم د خیبر پښتونخوا چې کوم مشینري ده هغه ناکامه ښکاري. لکه پرون هم د کیمارات کې د شګردې پیښې کې 2 اهلکار شهید شوي دي. همدغه شانتې بیا چې کوم د هلته سرکري کسانو یا د نورو چې کوم ورسره هغه کېږي په دې باندې ډېر زیات تشویش اظهار دی. خلک ډېر زیات پریشانه دي. په داسې حالاتو کې به د خیبر پښتونخوا خلک احتجاج لپاره یا دغه دپاره څنګه تیارېږي چې هغو دپاره خو فلحال هغه نظام هغه کیسه خو برابره کړي. په دې باندې یقینا چې پرابلم ډېر زیات دي او چې کوم دونه توقعات کېږي د خیبر پښتونخوا نه هغه شانتې نه کېږي. بهرحال د پښتونخوا بدقسمتي به موږ ورته ووایو چې اکثر دپاره سیاسي نظر شي. دې وخت کې سیاسي نظر تاسو ګورئ ولې سیاسي نظر کېږي مرکز سره ولې هغه کېږي دا ټولې خبرې دي. بهرحال بل طرف ته سوشل میډیا یا فیک نیوز ډېر زیات حالات خراب کړي وي. نو بهرحال موږ تاسو سره د اورال لږ شانتې تجزیه غنیم او خبر مو تاسو سره شیر کړ
یقینا چې تاسو هم خپل نظر لرئ او تاسو کمنټس هم ډېر ضروري وي چې کوم خبر مې نظر وي او لایکس سبسکرایب چانل وکړئ لازمي وکړئ. ډېره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ.